السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د انس رضی مبارک څخه روایت و رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي من صلى علي في يوم 1000 مرة. رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا په ورځ کې 1000 واره پر ما باندې درود ووایي لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چې مري الله جل جلاله به په جنت کې د ځای ورښکاره کړي. اندې هغه څوک چې د ورځې 1000 واره پر ما باندې درود وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي پر حالت زکندن به جنت وویني، پر حالت زکندن باندې به جنت وویني. نو الله جل جلاله دې موږ ته ډېر درود را نصیب کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ډېر درود ووایي او ډېر اسانه ویل کېږي. د ورځې 1000 واره درود بیخي لږ شی دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا چې سړی ورته کښېني په 10 منټه کې 1000 واره پوره کېږي. او دا باید سړی د ځان دپاره هغه همیشه ورد او ذکر وګرځوي. دا څومره عظیم بشارت دی او څومره عظیم زیری دی چې پر حالت زکندن به تا ته جنت تر معلومیږي. نو چې پر حالت زکندن انسان جنت وویني بیا به د قبر کې له کمه بیره پر د باندې وي. د قیامت ورځې له بیرې څخه به بیا دی ولي نه وي بېغمه او بیا به د ده څه ته وارخطایي. نو الله جل جلاله دې موږ ته توفیق ته ډېر درود ویلو را نصیب کړي. حدیث رقم 22 صفحه نمبر 328 جلد دوم الترغیب فی اکثار الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم الترغیب والترهیب. دا هغه نبی دی الله موږ په نازولی یو چې ناوړې هم برکت و شفا وه وجود یې هم برکت و شفا و. د جابر بن عبدالله رضی الله مبارک څخه روایت دی وایي زه مریض وم رسول الله صلی الله علیه مبارک او ابوبکر صدیق رضی الله مبارک پوښتنې ته راته راغلل. په وجه د نیز یې په داسې حالت کې پیدا کړم چې زه هېڅ په هوښ کې نه وم نه په ځان پوهېدلم. فدعا بماء فتوضأ. رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب د اوبو وکړي اوبه یې راوړې او داسې وکړي. نو دی وایي څه اوبه یې پر ما باندې پناه کړې. زه راپورته شولم په حال کې رالم درد راسته د درد احساس مې ورک سو او حالانکې دی زه په وږ کې نه وم. فقلت کیف اصنع یا فی مال یا رسول الله. یا رسول الله که زه مړ سوم دا زما په مال کې به څه ډول زه تقسیم کوم او یا د جابر رضی الله مبارک پلار شهید سوی و په احد کې دا و یا رسول الله زه به په دې خپل مال کې د ورونو ته او یا خویندو ته چې دغه میراث تقسیموم څه ډول به تقسیم کړم. دا خو د پلار میراث را پاتې سوی دی. دغه آیات نازل سو. الله جل جلاله د سورة النساء هغه 11 آیات چې یوصیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین. الله جل جلاله وایي الله جل جلاله وصیت کوي تاسو ته په اولادو ستاسو کې چې نارینه لره هغه په مثال 2 حصې د ښځو دي یعنې 2 ښځې په یوه ورور باندې حساب دي. نو دغه آیات نازل سو. دا هغه نبي و او دغه رنګه وایي د خیبر په ورځ باندې او رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم دا خبره وکوله و زه به دغه بیراغ سبا داسې چاته په لاس ورکوم چې هغه به د الله او د الله د رسول سره محبت لري ويحبه الله ورسوله او الله او د الله رسول به هم دغه سره محبت لري. دا څومره عظیمه خبره ده. بیراغ داسې چاته په لاس ورکوم چې هغه به د الله جل جلاله مینه په زړه کې لري او د الله د رسول مینه به په زړه کې لري خو الله او د الله رسول به هم د ده سره مینه لري او الله جل جلاله به د ده په لاس باندې دغه مځکه فتحه کوي. نو انسانان د شپې پرېوتل هر یوه دا تمنا او دا ارزو درلوده کلهم یرجو ان یعطاها. ټولو دا امید درلودی تمنا یې درلوده چې موږ ته به ګوندې راکړي. د هر صحابي زړه غوښتل چې دغه لقب وګټي چې د الله دوست او د الله د رسول دوست. پر الله عاشق او د الله پر رسول باندې عاشق دا ډېر عظیم لقب دی. نو چې کومه سهار سو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک غږ وکړ این علي بن ابي طالب هغه چیرې دی. صحابه کرام وایي زموږ د ځانو څخه شک وخت چې برخه خو حضرت علي وړله. فقالوا صحابه کرام ورته یا رسول الله هو یشتکی عینیه هغه د سترګو شکایت کوي هغه نه دی حاضر سوی نه هغه سترګې خوږیږي. فارسلوا الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرام ورواستول و حضرت علي صاحب چې ورسې رایولي په ده سره راتګ وکړي. حضرت علي صاحب مبارک چې راوستي په بصق رسول الله فی عینیه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دا سترګو کې ورچوکله ورتویه کله او دعا یې ورته وکوله.
حضرت علي صاحب داسې جوړ سو دی وایي زه فکر نه کوم چې زما سره دې وخت درد احساس سوی درد یې پیدا سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بیرغ ورکړی فقال یا رسول الله او قاتلهم حتی یکونو مثلنا مړه کوم یې تر هغه وخته پورې چې زموږ پر چم کېږي یعنې چې ایمان راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورسه دی اسلام ته راوبله دعوت ورک او دی په هغه باندې خبر که چې الله جل جلاله پر مخلوق دغه حق لري ځکه وایي مسلمانان چې پر یو کافر باندې یا پر کافرانو باندې جنګ کوي اول وار باید دعوت ورکړي اسلام ته چې ایمان راوړي که دی ایمان نه راوړي بیا دې ورته ووایي چې مثلا موږ ته ټکس و ججه راکوئ که دی هغه هم نه کوه بیا دې نو په فیصله په توره ورسره وکړي فیصله دې بیا په توره ورسره وکړي نو کې جنګ کوه او دا بعضې خلک 90 کاله کېږي چې په دغه کیسه پسې دی وایي موږ دعوت کوو کافرانو ته نو عمر ټول په دعوت کې تیر شو دعوت صرف دلته دی چې سړی به کافر ته دعوت کوي اسلام خو لوړ دی اسلام خو باید په ټوله مځکه کې د اسلام فضا راسي د اسلام نظام راسي چې اوس مثلا پر روس باندې جنگ دی پر هندوستان باندې جنگ دی پر بل یو کافر ملک باندې جنگ دی پر اسرائیلو جنگ دی پر چین جنگ دی پر امریکا جنگ دی مثلا دا خو امکان نه لري ځکه چې بیا محمدي صاحب راسي بیا به د ارمانونو زموږ پر کېږي چې کافران ټول هلاک برباد شي او یا عیسی علیه السلام راشي واسي نو کافران ته به ور دعوت ورکړي چې ایمان قبول کړي که د ایمان نه قبول بیا به جزیه قبولوي که جزیه نه قبول بیا به نو هغه فیصله توره کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي صاحب ته وایي فوالله زما دې په رب باندې قسم ان یهدي الله بک رجلا واحدا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که الله په تا سره یوه انسان ته هدایت وکړي یو انسان ستا سره هغه ستا په وجه باندې مؤمن سي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل دا خیر دی تا لره تا ته خیر دی تر هغه سرو اسانو چې هغه ته د الله په لار کې خیراتې د الله جل جلاله په لار کې شني نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ناوړو مبارک په وجه باندې ابوبکر صدیق راته مبارک جوړ هم سو قصه صحیح البخاري په کتاب المغازي په غزوة الخیبر په بیان کې د حضرت علي صاحب بیان کړی او دغه رنګه مسند احمد جلد 5 صفحه 333 او دغه رنګه معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم صفحه 49 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته